بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بابو په بیان د خیرخواهی کې د پاره د هر مؤمن او د هر مسلمان نو په دې کې یو حدیث مخکې تیر شوی او نن به حدیث د جریر بن عبد الله راوړي. جریر بن عبد الله فرمایي چې بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بیعت وکړلو د چا سره؟ د الله د رسول سره. په څه باندې؟ په دې خبرو باندې علی اقام الصلاة، په پابندۍ کولو د لمانځه سره. نبی علیه الصلاة والسلام به کله کله د صحابو نه بیعتونه اخیستل، نو د بعضو نه په یو عمل باندې، د بعضو نه په بل عمل باندې. نو د دې سره بیعت کړی او په څه باندې؟ په پابندۍ د لمانځه سره، و ایتاء الزکات، او په ورکولو د زکات سره، والنصح لكل مسلم، او په دې خبره باندې بیعت کړی و په خیرخواهۍ د پاره د هر مسلمان چې د هر مسلمان د پاره به زه خیرخواهي لټوم. خیرخواهي مخکې تیره شوله، د بل چا د پاره د خیر اراده کول چې هغې ته خیر ورسیږي او د ضرر نه څه شي بچ. په مسند په طبرانی کې د روایت د جریر بن عبد الله داسې راغلی ده، د ده د خیرخواهۍ یو مثال راغلی. جریر بن عبد الله یو غلام و، هغې آس اخیستی و. نو چې ویلې د ډېر ښه آس یې اخیسته، دا دې په څو اخیستی ده؟ په 300 روپۍ. د چا نه دې واخیستو؟ د پلانکي نه. ځه چې ورشو هغې ته ورغی، ورته ویلې دا دې په څو باندې خرڅ کړی؟ په 300. ناوې دا خو د 300 نه ده، دا د 400 روپو ده. نو هغې ته 100 روپۍ نور اضافه ورکړه ده. بیا یې چې ورته وکتل، وینا دا د 400 نه دی، 500 دی، 100 نور ورکو. او دغسې وي چې نه دا د 600 دی، د 900 دی، 800 روپۍ ورکړلې. او بیا ویلې چې دا د 1000 روپو دی، خیر ده، د 200 به زه کې وګټم او د 800 دی تا شولې. نو دې ته خیرخواهي ویلی کی. په 300 یې آس اخیستی و، نغه یې چا ته ورسولو؟ 800 ته ورسولو. او بیا یې ویلې چې ما ته اوس 200 پکې پاتې کېږي، نو د 200 د ما د نور ستا شوې. نو دې ته خیرخواهي ویلی کی. موخه که یو سړی په د 1000 روپیو شی په 100 واخیستو نو خوشحاله به و، سړی هم دوکه کلو. دا خیرخواهي نه ده، دا ایمان نه ده. په سړي په زړه کې ایمان نشته چې دغسې کارونه کوي. یا یو سړی په دې خوشحاله کېږي چې زه د 10 روپیو شی مې په 100 روپۍ باندې خرڅ کړو، نو دا خیرخواهي نه ده. او ډېر کسان ځان ته څه وایي؟ چالاکه وایي. یو کس د کلي کې ما د قصه کوله، وی چې د ښار هغه چې د دکانداري دا ډېره سخته ده. نو څنګه سخته ده؟ وی دا سخته ده چې یو سړي باندې به د 10 روپیو شی ته په 100 په 200 باندې خرڅوي، او دا ډېره په چالاکۍ باندې کېږي. نو دا خلک څه دي؟ ځان ته کمالداره وایي چې زه د ښار دکانداري کوم، او په دې باندې بیا خوشحاله وي چې نن مې یو سړی دوکه کړلو. څنګه مې کړلو؟ هغه مې د 100 روپیو شی مې په 1000 روپۍ باندې خرڅ کړو. دا اوس ځان ته به چالاکي وایي، لیکن دا حرام کار یې کړی دی، حرام کار. دا نصح لکل مسلمین نشوله، د سړی مؤمن نه دی. تاسو وګورئ په دې مرض کې به څومره خلک اخته وي، ډېر به خوشحاله وي، او ځان ته به کمالي و، ځان ته به چالاکه وایي، او دی په ګناه کې پروت دی، او تر مرګه به د ګناه کې پروت وي، او مصر همیش کوونکی وي په چا باندې؟ په ګناه کبیره باندې. او چې د حدیثو درس هر سړی منډه اخلي، سړی کښېنه چې د اصلاح دې وشي.
زه کله کله یم چې الله سبحانه وتعالی موږ ته لږ وخت راکړي د الله سبحانه وتعالی سره خلوت وکړو ځان لشو او د ځانور د څه دپاره غواړو دې لپاره غواړو چې خپل نفس کې سوچ او فکر وکړو چې په موږ کې کوم نقصانات دي چې هغه د ځان نه وباسیم کوم ګناهونه په موږ کې موجود دي چې هغه د ځان نه وباسو دا موضوع موږ شروع کړې ده په خطبه کې تېره جمعه موږ ابتدا د دې وکړه ګناهونه دا څومره ګناهونه دي په دې کې به هغه مهم ګناهونه چې جامعه په هغې کې اخته ده موږ پکې اخته یو نه هغه ګناهونه به ذکر کړو دې دپاره د خپل نفس د اصلاح او دپاره د مسلمانانو د اصلاح چې هغوی اصلاح شي او یوې ګنې ته نه دي متوجه چې هغه ګنې ته متوجه شي او ځان ترېنه وساتي د حدیثو درس خطبه نور د قرآن درسونه دا د دې دپاره وي چې موږ تاسو اصلاح شو نو دا حدیث موږ ته دا راښیي چې ته به د خلکو سره دوکه نه کوې خیرخواهي دا ده چې یو شی د 10 روپو دی هغه په 10 روپۍ به خرڅ کړه یو شی د 10 روپو دی او ته په 100 خرڅوې د خیرخواهي د مسلمان دی ونه کله بل حدیث راوړي عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی اسلام فرمایلی دي لا یؤمن احدکم مؤمن نشي جوړېدلی یو کس تاسو نه حتی تر دې پورې یحب چې هغه خوښ کړي لاخیه د پاره د ورور ما هغه څه یحب لنفسه چې خو کوي د پاره دی خپل ځان دا هم ناشنا حدیث دی علما فرمایي چې 4 حدیث دي چې ټول دین یې راګر کړی دی یو دغه 4 حدیثونه دغه حدیث دی انما الاعمال بالنیات هغه حدیث هم ټول دین راګر کړی دا حدیث هم ټول دین راګر کړی ما خپله کتابچه کې دا حدیث لیکلی دی او دغه لپاره وخت په وخت مثالونه پیدا کوم ناشنا ښکلی حدیث دی او ډیر په اعتبار د عمل سره ډیر سخت په اعتبار د عمل سره ډیر سخت دی او ډیر کسان داسې دي چې په دغه حدیث باندې عمل نه دی شوی او نه دی به کړی او نه به کېږي ورته متوجه هم نه دي دا ناشنا وعید هم پکې پروت دی د دې وجې نه شیخ عثیمین رحمه الله یوه خبره ما یو ځای کې لیدله هغې دا خبره کړې ده هغه د دې حدیث په بنیاد باندې کړې ده کله کله به یو سړی د بل چا دپاره هغه شی نه خوښي وي کوم شی چې د ځان دپاره خوښي وي نو دی په دې ګناه کبیره کې پروت او دته ګناه نه ښکاره کېږي او دی به تر مرګه پورې په د ګناه کبیره کې پروت وي او په دې ګناه کبیره کې به د دنیا نه لاړ شي او هغه آیات کریمه مصداق به وګرځي قرآن کریم کې الله رب العالمین د جهنمیانو په باره کې څه خبره ذکر کړي وکانو یصرون علی الحنث العظیم وی چې دوی په کبیره ګناه باندې همیشوالی کولو او دا همیشه ده زه خپله دې خبرې زه زیات وډار کړم او ما څه درته ویلی چې دا ما ځان سره د حدیث لیکلی دی دپاره د عمل دپاره د مصداقات اوس راشه د دې تشریح ته لا یؤمن احدکم رسول الله فرمایي چې سړی مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې چې مسلمان ورور دپاره هغه شی خوښ کړي کوم شی چې د ځان دپاره خوښي وي د ځان دپاره یو انسان صحت غواړي نو د بل مؤمن دپاره به هم صحت غواړي دا به نه وایي چې ښه شو چې هغه مریض شو د ځان دپاره صالح اولاد غواړي د بل دپاره به هم صالح اولاد غواړي د ځان دپاره ښه نکاح غواړي د بل دپاره به هم ښه نکاح کې کوشش کوي پې خوشحاله کېږي به د ځان دپاره هدایت غواړي د بل دپاره به هم سړی هدایت غواړي دا به نه وایي چې نه چې زه په هدایت یم دا د ګمراه د دنیا نه لاړ شي ښه ده چې ګمراه شو دا خیرخواهي نه شوله دارنګه د خپل مال سره یو انسان احتیاط کوي د خپل بایسکل سره احتیاط کوي چاته چې بایسکل ورکړلو نو د دې بایسکل سره باید د مسلمان احتیاط وکړي لکه څنګه چې د خپل بایسکل سره احتیاط کوي نو د بل د بایسکل سره هم داسې احتیاط کوي یو چا بل چاته ویلي و چې کوم بایسکل تیز دی پردی بایسکل خو ځکه تیز دی چې هغې احتیاط دغې سره نه کېږي که جمپ وکړه
نور داس خراب ځایونه کې ورغورځي وي خو داسې تیزې تیرې وي او خپل بایسکل خو احتیاط ورسره کوي که جمپ راشي ژوره راشي نو په هغې کې احتیاط کوي ورکوي یې نو چې ورو یې کله بیا یې څو تیزې وي نو بل سره به ډېر ته مخکې شوی وي د خپل موټر سکیل سره احتیاط کوي د بل سره به هم کوي بل چا نه د چې واخیستلو چې د موټر سکیل د راکړه زه ته یوه ځایه پورې پې ځم نو داسې به نه کړې چې د هغې سره بې احتیاطي وکړې د بل د موټر سره به احتیاط کوي د خپل سره کوي د بل سره به کوي دارنګه د خپل لور دپاره ښه ځای خوښوي چې ښه انجینر او ډاکټر ته ورکمه او د بل لور د چا دپاره غواړي د دهقان دپاره غواړي چې دا و ډېر ښه سړی دی دې ته ورکه ته ولې نه ورکوې وله د ما لور دغسې ده او دغسې ده خپله لور نه ورکوي بل ورته غواړي دا اوس خیرخواهي نه شوله د ځان دپاره څه شی خوښوي د بل دپاره به هم هغه خوښوي یو ځل یو کس و زموږ په دوستانو کې راغلی و ویلې چې دا خور او لور م راکړه چا ته یې غواړې پلانکي ته یې غواړم او کشر ته د مشر ته ولې نه غواړي دا مشر و تعلیم یافته و دا کشر چې و دا بې تعلیمه و دې کشر ته یې غواړم نو موږ ورته ویله چې د مشر ته یې درکوو وی چې نه هغه ته ما خپله لور ورکړې ده او نه یې ورکړې خو اراده یې ورته نو ګوره د حدیث باندې عمل ونه شو د ځان دپاره د خپلې لور دپاره هغه ښه متعلم غواړي او د بل چا د لور دپاره څه غواړي هغه ساده جاهل انپړ غواړي دا اوس ایمان شولو دا ایمان نه دی د ځان دپاره ښه علم غواړي د بل چا دپاره به هم ښه علم غواړي داسې ډېر مصداقات دي په دې کې چې سړی دا ذکر کوي نو دا حدیث په اعتبار د عمل سره څه دی په اعتبار د عمل سره دا حدیث سخت دی خو دا وخت غواړي چې هر وخت سړی دې ته متوجه وي چې داسې نه چې زه په دې حدیث کې را نشم د ځان دپاره مشتري ښه غواړي او د ځان دپاره دا غواړي چې زما سودا د ډېره خرڅه شي او د بل دپاره دا نه غواړي چې دغه خرڅه شي ما د ډېره خرڅې ده د خرڅه نه شي او چې بل په دکان کې د مشتري ولیدلو نو بیا پې خفه کېږي چې دا ولې دته ورغلی دی ولې د ما نه سودا وانخیست دا مؤمن نه یې الله رب العالمین به تا ته چې کوم رزق لیکلی وي هغه به درته رسوي په دې به نه خفه کېږي چې دته ولې ورغی ما ته رانغی داسې نور ډېر مصداقات شته دي خو په اعتبار د عمل سره حدیث سخت دی او ډېر جامع حدیث دی داسې نور مصداقات ما په دې باندې د خطبې اراده کړې چې بس تا خطبه په دې حدیث باندې وشي مصداقات یې راټول کړی شي ډېر انسانان په دې کې پراته دي چې د ځان دپاره شی خوښوي د بل مؤمن دپاره هغه شی نه خوښوي بل مؤمن که هغه شی حاصل کله پې خفه کېږي د ځان دپاره ښه موټر خوښوي که بل مؤمن واخیستلو نو پې خفه وي چې داسې ریاکار دی پیسې نه لري او ځان کوي او سیالي کوي او خفه شي کور کې پې باندې نو دا اوس ایمان نه شولو نه الله رب العالمین دی په موږ کې د خیرخواهۍ صفت واچوي الله هم دې په دې قرآن او حدیث باندې برابر کړي واقول قولي هذا استغفر